که چېرته په همغه وخت کې دا موضوعات مستند شوي دي. یو تصویر زر خبرې. د نوې ټکنالوژۍ په نړۍ کې په پښتو ژبه د ډیجیټل کامرې په اړه لومړی تفصیلي کتاب وړاندې شو. د میدان وردګ ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست له لوري د دغه ولایت د هڅان خبریال رفیع الله همت د لیکل شوي کتاب ډیجیټل کامرې کتاب مخکتنې په موخه ځانګړې ادبي غونډه جوړه شوې وه. په دغه مراسمو کې لیکوالانو، ژورنالیستانو، د ادب او هنر مینوالو د ښاغلي همت د لیکل شوي اثر په اړه خپل نظرونه او ویناوې شریکې کړې او دا کتاب یې د ژورنالیزم په برخه کې یوه لویه لاسته راوړنه وبلله. په دغه وخت کې موږ تر څومره چې زه معلومات لرم داسې یو جامع او عام فهمه کتاب چې ټول ترې استفاده وکړي، هم خبریال او هم غیر خبریال، داسې یو ابتکار نه وشوی او دا یو ښه ابتکار او ښه عمل دی او بیا هم زه همت صاحب نه مننه کوم. ویناوالو وویل د اوسنۍ پرمختللې نړۍ د نویو نوښتونو او پرمختګونو سره باید زموږ ټولنه هم پرمختګ وکړي او په دې برخه کې ځوانان مسؤلیت لري چې د علمي څېړنو او مطالعې له لارې په مسلکي توګه خدمت وکړي. په دغه مسلکي ډګر کې کومه تشه چې موجوده ده دا به انشاءالله د دغه کتاب په دې باندې چې چاپ شوی دی او موږ تاسو په اختیار کې دی، په دې سره به انشاءالله تر ډیره پورې د مسلکي کیږي او پوره کیږي به. لکه څنګه چې مولوي صاحب ما اشاره وکړه، یعنې زه د نورو ملګرو نه هم دا غواړم چې په دغه برخه کې که دوی هر برخې ته لاسرسی لري یا په هغې برخه کې معلومات لري یا په هغې برخه کې پوهه لري، دی دغه انګیزه پیدا کی او څو پورې لاس په کار شي او په دې برخه کې لیکنه وکړي. کتاب ډیجیټل کامرا چې خصوصا دا کتاب تقریبا په 83 صفحو کې په 4 فصلونو کې چې زیات فوکس یې د کامرې په هارد او سافت برخه باندې ده، یعنی د کامرې په فزیکي جوړښت په کوم ځای کې څه رقم استفاده ترې کېږي او همدارنګه نرم افزار برخه کې په مکمل ډول باندې تشریح کړی. کوم کتاب چې په روانه او ساده پښتو ژبه د ډیجیټل کامرې په اړه لیکل شوی، لیکوال یې وایي د ژورنالیزم په برخه کې به په پښتو ژبه د داسې توکو کمښت احساس کېده. انګیزه دغه وه چې کله زه ژورنالیزم پوهنځی مې لوسته، زیاتره وخت به ژورنالیستانو ملګرو ته دا معلومات شته دي چې کله به سمیستر خلاصېدو یا به هم سمیستر منځنی حالت و درسونو جریان به و استادانو به بېلابېلو موضوعاتو باندې محصلینو ته دا وظیفې ورکولې تر څو پورې دی په یوه برخه باندې کار وکړي. ډېری محصلین به دا کوشش کولو چې کتابونه وګوري، خو په پښتو ژبه کې دغه کمای احساسېده چې د ډیجیټل کیمرې بالخصوص په ژورنالیزم کې تر ډیره ژورنالیستانو ملګرو ته معلومات شته دي چې په پښتو ژبه کې معلومات کم پیدا کیږي. نو ملګرو به ایرانی کتابونه اخیستل، هغه به بیا ترجمه کول، یا به هم انګلیسي کتابونه به اخیستل، یا به د هغو په مشکل کې و دغه به ترجمه کول، هغه استاد به خپله کارخانګي و هغه ستونزې مشکلات پشې درلودل، دا به دوی ته رسول. نو ومې غوښتل چې د ژورنالیزم په ډګر کې چې هغه ډیجیټل کیمره چې د ژورنالیزم د پوهنځي یو اساس دی او د ژورنالیزم د پوهنځي دپاره اړین او ضروري کمره ده، کتاب ولیکم. د دې ولایت یو شمېر خبریالانو د ډیجیټل کامرې کتاب چاپ کېدل د هېواد د ژورنالیزم په برخه کې یو مثبته لاسته راوړنه وبلله. موږ دوه ډوله اثار لرو، یو تحقیقي اثار دی او دویمه ډله یې تخلیقي اثار دي چې د تحقیقي او تخلیقي اثارو د بیان ژبه یو له بله ژور توپیر لري. موږ باید تخلیقي اثار په هنري ژبه ولیکو ځکه هلته لوستونکی باید د پیغام اخیستلو سربیره له تخلیق او تخلیقي مطلب څخه هم خوند واخلي. خو بل ځای بیا تحقیقي اثار دي چې په تحقیقي اثارو کې لیکوال یوازې پیغام رسوي او د پیغام رسولو لپاره مجبور دی چې ساده، روانه، سلیسه او عام فهمه ژبه وکاروي تر څو لوستونکی د اثر له لوستلو څخه مطلب ترلاسه کړي چې ښاغلي همت صاحب خپل اثر کې دا چاره عملي کړې
او یا د اثر په خورا روانه ساده او همفهمه ژبه لیکل شوی. زه تقریبا د ژورنالیزم په برخه کې دا مې شاید د 12 کال وي چې زه په دې برخه کې کار کوم، خو یوازې د کامرې په واسطه عکس اخیستلی شم، شاټونه اخیستلی شم، مرکه تنظیمولی شم، په سټوډیو کې ځینې کارونه ورباندې کولی شم، خو د کامرې په بشپړ سیټینګ او په آپشنونو باندې بشپړ آګاهي مې نه درلودله، چې له نیکه مرغه همت صاحب په دې کتاب کې دغې مسایلو ته مفصله اشاره کړې ده، او هغه کسان چې نوي د ژورنالیزم ډګر ته راځي د ژورنالیزم د ډګر سره په راتلو باندې لومړی د سړي په مایک او کامره باندې سترګې لګېږي، له د دوو څیزونو سره یې سرکار وي، که د دې تخنیکونه سړی وپېژني او ورباندې بلد اوسېږي نو واقعا به د سړي ډېره ستونزه ورباندې حل وي. دا یادونې وړ ده چې د ډیجیټل کامرې کتاب په 83 مخونو کې زر ټوکه نوی چاپ شوی دی، چې اوس مهال د کابل ښار په اکسوس، سمون او مازیګر کتاب پلورنځیو کې د کتاب مینوالو او هغه کسانو ته چې نوې کامره کاروي وړاندې شوی دی.